د چا چې چا سره مینه پیدا شي د اول نه خلک خو د محبت دعوې کوي، خدا ډېر ګران کار دی. بیا درته انشاءالله یو ورځ پې بحث کوم. ښه، ابن العز الحنفي د محبت 10 مراتب وایي په شرح عقیدة الطحاویه کې، او سیوطي صاحب 8 مراتب وایي په الحاوی کې. بهرحال چې څوک چا باندې ګران شي نو اوله مرتبه د ثناء نه د هغه صفتونه بیانوي. ډېر ښه سړی دی او ډېر نیک سړی دی، اوله مرتبه ده. بیا چې د ثنا او صفت کې زیاتوالی وکړي هر وخت وایي بیا دا تعظیم د محبوب نقل شي بدن ته، به د محبوب تابعدارۍ کې ولاړ. صاحب تاسو چې څه وایئ د شپې م تیار یم د ورځې م، ستاسو په ځای کې م تیار یم او خپل کې م. بیا چې دا محبت سم ډیر شي بیا مال پیش کی چې دا زما مال ستا دی. ځکه محبت القلب تظهر بالید، د زړه محبت په چا ښکاره کېږي. یو سړی را باندې ګران یو ستیم در باندې او 1 روپۍ نه درکوي، دا ګپ لګوي. ښه، محبت القلب تظهر بالید، مال پیش کی. بیا چې مال پیش کی بدن پیش که خوله کې د محبوب یاد ده، بدن کې د محبوب تعظیم ده، مال د محبوب ده. دا محبت مرتبه نورم ډېر شي. دی بیا محبوب ته وګوري هغسې کالي کوي. تاسو 2 یاران لیدلي دي چې مینې سره ډېرې هغسې کالي کوي، هغسې سات، هغسې واسکاټ. دی بیا کوشش کوي چې د محبوب صفات ځان کې پیدا کړي. بیا چې دا مرتبه سمه مضبوطه شي نو بس بیا وروره قلندر شي، وطن او کلی او هر څه پرېږدي او بس منډه کړي. ولې محبوبه درغلم، د محبوب وطن ته بیا منډه کړي. دقه رنګې الله تعالی زمونږ او ستاسو محبوب دی. نو اوله مرتبه د شهادتینو ده، د الله تعالی صفات به وایي. بیا چې د مینه ډېره شي بیا مونږ سره د شوق پیدا شي. قرة عینی فی الصلاة. بیا د هغې نه وروستو مال پیش کی، تا زکات. د هغې نه پس د محبوب په صفت باندې ځان موصوف کې ترک الاکل. الله خو خوراک نه کوي که نه، نو به تیم نه کوي. بیا سړی خپل وطن پرېږدي او حج. نو ځکه دا 5 شیونه دا رسول الله مبارک یاد کړي دي. ښه، دې ترتیب کې او د 5 کې مې درته 3 نکتې وو. نور